السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. د نن موضوع ده په رابطه کې د توجه تدریس. موږ څنګه باید په خپل مشترک ژوند په رابطه کې یو بل ته توجه وکړو. د توجه زده کوو. راځئ اول وایي توجه په مشترک ژوند کې د وابستګۍ، مالکیت احساس او یو د بل کنټرول کول نه دي. بس وخت چې موږ نوي ودونه کوو، ماینه کوشش کوي میړه کنټرول کړي، میړه کوشش کوي میرمن کنټرول کړي، یو پر بل باندې د مالکیت احساس کوي او یو د بل کنټرول لري. وابستګي هر ګړی غواړي هغه وویني، هر ګړی غواړي خبرې ورسره وکړي. اوه ما میسیج درته وکړي، ناوخته جواب دې راکړي، اوه ته زما په کیسه کې نه یې، ته اسې دې ته توجه نه وایي. په مشترک ژوند کې توجه دې ته نه وایي چې 40 ساعته یو بل ته حاضر یې، واخله دغه یم غذا یم ومې خوره. مینه ورکول زده کړه، مینه کول زده کړه. تاسو باید هم مینه ورکول زده کړئ، هم مینه اخیستل زده کړئ. د مینې ورکولو زده کړه مو پرون درته تدریس کړله، او دا چې مینه څنګه واخلئ دا هم زده کړئ. وایي څنګه؟ وایي اول ځان ته مینه ورکړه، ځان خپل پر ځان ګران کړه. که پر تا خپل ځان نه یې ګران، ته بل هېڅوک نه سې ګران کولی. موږ انسانان په درواغو وایو چې ځان راته ګران دی. موږ انسانان د عادت د نګاه سه وایو چې زه ځان پیژنم. ځان پیژندل، ځان ګرانول، ځان ته توجه کول ډیر جلا مسایل دي او ډیر مهم او سخت مسایل دي چې موږ یې په صحیح توګه نه کوو. اول زه د 2014 څخه روانشناسي وایم تر ننه پورې یو محصله یم. او شاید اوس ډاکټره سوې یم، خو محصله یم اوسم. زما اوس زده کړله، په 10 کاله بعد مې زده کړله چې ځان څنګه ګران کړم، ځان ته توجه څنګه وکړم. تاسو هم کوشش وکئ، معلومات حاصل کړئ چې ځان څنګه ګران کړئ، ځان ته توجه څنګه وکړئ. وایي که ته خپل ځان ګران کړې، ځان ته توجه وکړې، بیا ته خپل عزیز کس یا هم ستا په ژوند کې عادي کسان او حتی په اخر کې خپل مین ته مینه ورکولی سي. موږ په ژوند کې 3 کسان لرو. یو هغه کس چې راباندې ګران یې، یو هغه کس چې عام کسان دي زموږ په ژوند کې، او یو زموږ مینه ده. که ته خپل د ځان سره مینه ولرې، ځان ته توجه ولرې، ځان وپېژنې، د ځان سره خوشحاله یې، ته نور ته خوشحالي او مینه ورکولی سي. کنې ناممکنه ده چې وده کړې، ځکه چې ته هغو ته خپل د سټرس یا د فشار ډکه مخ ورکوې، غم ورکوې، خواشیني ورکوې. اول ځان بیا جهان. وایي دغه پروسه اتمن په یاد ولره او همیشه یې په ذهن کې وساته. که ته خپل ځان سره مینه ولرې، خپل په زړه کې خوشحاله یې، خپل په زړه کې سکون لرې، ته کولی سې نور انسانانو ته دا ورکړې. دغسې نه سې ورکولی. 3 وایي په دلسوزي سره غوږ ونیسئ یو بل ته، چې متقابل طرف څه درته وایي. غوسه مه درولله کله چې ستا د مشترک ژوند ملګری تا ته یو څه وایي چې دا شی په تا کې غلطي ده. توجه دا معنا لري کله چې د مشترک ژوند ملګری درته ګډ په دل سوزه زړه غوږ ورته ونیسه. خشن کېږه مه، غوسه مه کوه، جنګ مه کوه. ښه اورېدونکی واوسېږه، دلسوز او نورماله کس واوسېږه په ژوند کې. وایي هڅه وکړه نورمال کس واوسېږې. دا دنیا لیونیانو نه ده جوړه کړې. که ته لیونتوب کوې، که ته هر ګړی غوسه کېږې، که ته په ګذشته کې اوسېږې چې اله پلانکی کار نو راسه خراب سو، پلانکی کار ونه سو، اله پلانکی کار مې باید وسي په راتلونکي کې. که په دا فکرو کې او په حال کې نه اوسېږې، ته نه ځان ته مینه ورکولی سې، نه نور ته ورکولی سې، او نه هم بل چا ته توجه کولی سې. توجه اول د ځان ده. ښه او بد ورکوونکی واوسېږه. که ستا سره یو څوک بد وکړي، ته کوشش وکړه هغه هېر کړې. ښه ورکوه خلکو ته، بد یې هېروه. دا هغه څه دي چې لویه تحفه ته یو چا ته ورکولی سي. وایي موږ خپل د ژوند د باغ ښه باغوانان یو. هر انسان باید خپل په ځان کې باغ ولري، هغه ګلو ته رسیدګي وکړي. باید تاسو دا رابطه داسې جوړه کړئ چې د میړو معنا یو د بل سره رشد وکړي، مخ ته ولاړ سي، نه چې شاته ځي. د پلار په کور کې نجلۍ اجازه درلوده چې د خپلوانو کور ته ولاړه سي. د میړه کور ته راځي، د خپلوانو د کوره یې منې کوي. نجلۍ د پلار په کور کې درس ویلي، د خسرګنۍ کور ته راځي، د درس ځای منې کوي، رشد یې ونه کوي. ډېر څه یې د لاسه ورکړه. کوشش وکړئ چې همیشه د رشد په حالت کې یاست.
ښه یو بل ته ورکوئ، د مقابل طرف درکوئ چې هغه څه رقم دی څه رقم نه دی، و یو بل په غیږ کې ونیسئ. موږ همیشه زموږ پښتانه میړو مینا یو بل په غیږ کې نه نیسي. غیږ نیول دا نه ده چې جنسي رابطه نیسي. غیږ نیول یعنې کله چې تاسو سره لرې یاست او سره ووینئ په ولاړ یو بل داسې په غیږ کې ونیسي. وایي لکه یو مسافر چې راسي او خپل مسافر انډیوال په غیږ کې نیسي، دغسې خپل میرمن او میړه دغه رقم یو بل په غیږ کې نیسي. غیږ کې نیول ستاسو په منځ کې ډېره مینه زیاتوي. و یو شی په توجه کې چې تاسو باید یو چا ته توجه وکړئ، باید 5 شیان زده کړئ، 5 رقمه ځان آګاه کړئ. یو، خپل د اجداد، نسل او آیندې څخه باخبره واوسېږه. ستا نیکهګان څوک وه، ته د څه رقم کورنۍ څه یې، په څه رقم کورنۍ کې اوس ژوند کوې، په راتلونکي کې به ته څه رقم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړې. د دې اړوند ځان مطمئنه که ته د دې اړوند مطمئنه واوسې چې ته د مشترک ژوند ملګري ته توجه ورکولی سې، که نه یې نسې ورکولی. دوهم، وایي هغه توقع چې زما اجداد، نسل او آینده یې زما څخه لري، زه ځینې باخبره یم. ستا د نیکه غوښتنه څه رقم وه چې ته څه رقم یو لمسی سې؟ ستا غوښتنه فی الحال څه رقم ده چې ته څه رقم ژوند وکړې، او په آینده کې به ستا اولادونه څه رقم ژوند وکړي؟ ځان باخبره کړه. خپل لوری ځان ته وټاکه چې ته د کوم طرف یې. آیا ته یو مذهبي کس یې، اسلام پاله کسان دې خوښېږي؟ آیا ته یو غربي کس یې، غرب پاله انسانان دې خوښېږي؟ ته ډیموکراټ یې، ته مذهبي یې، ته دینداره یې، نه یې څه شی؟ د ځان وړ معلومات ولره. وایي زه خبر یم. درېیم، زه خبر یم چې زما خوشحالي، آرامښت، ازادي او هماهنګي زما د اجداد، نسل او آینده کې ده. ستاسو آرامي او خوشحالي په چیش کې ده، آرامښت مو، ازادي مو او هماهنګي مو په چیش کې ده چې تاسو دغه هماهنګي سره ولري چې ستا نیکه حال او ستا آینده څه شي ده. بعضې کسان یې په خیالي نړۍ کې ژوند کوي، د خیالي نړۍ سره ووځئ، حقیقي نړۍ ته راسئ. په حقیقي نړۍ کې باید ته د ځان څه خبره یې. څلورمه موضوع، خبر یم چې درک کول د مینې اساس دی. د مینې اساس څه دی؟ درک کول. کله چې ته یو انسان درک کړې، هغه ته توجه کوې. چې درک نه وي، توجه نه راځي. 5 موضوع، خبر یم چې رټل، جنگ او جر و بحث ګټه نه کوي، بلکې رابطه مو خرابوي. نو په رابطه کې موږ رټل نه کوو، جنگ نه کوو او جر و بحث نه کوو. خپل روابط نه خرابو. د روابط د بهبود دپاره، د یو بل د سکون دپاره، د ښه ژوند دپاره، د رشد دپاره ژوند کوو. وایي تاسو همیشه په یاد ولرئ چې یو بل درک کړئ، اعتماد په خپل مابینځو کې راولئ، یو په بل اعتماد وکړئ، مینه ورکړئ یو بل ته، او خپل رابطې ته د یو ښه باغوان حیثیت ولرئ، ښه ډول یې وساتئ. مننه.